बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په دې نننۍ کلاس کې به موږ تاسو ته هغه بنیادی جملې کوو کومې چې موږ روزانه استعمالو کومنګا چې کومې روزانه جملې په پښتو کې استعمالو هغه چې موږ په انګلیش کې نه زده کړي نو موږ هیڅ کله انګلیسي نشو زده کولی نو دې د وجې نه زه تاسو دپاره همدغه جملې راوړم کومې چې موږ روزانه په خپل کور کلي کې استعمالو راځئ چې کلاس شروع کړو I will be back in a moment زه اوس واپس راځم که موږ یو کس ته وایي چې زه اوس واپس راځم نو په انګلیش کې به ورته وایي I will be back in a moment I have a sore throat زما په مرۍ کې درد دی Put your hands up خپل لاسونه بره کوي که ته یو کس ته وایې چې خپل لاسونه بره کوي نو په انګلیش کې به ورته وایې Put your hands up Stand up ودرېږه Did you get it آیا ته پوهه شوې که موږ یو کس ته وایي یا موږ یو کس ته سبق وښیي او موږ ورته وایي چې آیا ته په دې پوهه شوې نو په انګلیش کې به ورته وایي Did you get it Say it again Please مهرباني وکړه بیا یې ووایه Have you been ill آیا ته بیمار یې که موږ یو کس ته وایي چې آیا ته بیمار یې نو په انګلیش کې به ورته وایي Have you been ill What was the matter څه مسله وه Look at the board بورډ ته ګورئ Turn the page صفحه واړوه که موږ یو کس ته وایي چې صفحه واړوه نو په انګلیش کې به ورته وایي Turn the page Don't disturb others نور خلق مه تنګوه Who is absent today نن څوک نشته که موږ یو ځای کې وایي چې نن دلته څوک نشته نو په انګلیش کې به وایي Who is absent today You are lazy ته ناراسته یې که یو کس ناراسته یې د کار کولو نه یي او موږ ورته وایي چې ته خو ناراسته یې نو په انګلیش کې به ورته وایي You are lazy Show me your passport ما ته خپل پاسپورټ وښیه Take a bite یوه نوړۍ وخوره که موږ روټۍ ته ناست یو او یو کس ته وایي چې یوه نوړۍ وخوره نو په انګلیش کې به ورته وایي Take a bite Don't shout چغې مه وهه که یو کس شور کوي چغې وهي او موږ ورته وایي چې چغې مه وهه نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't shout I am safe زه محفوظ یم It is enough دا کافي دي It is high time دا مناسب وخت دی که موږ یو کس ته وایي چې دا مناسب وخت دی نو په انګلیش کې به ورته وایي It is high time Catch me if you can ما ونیسه که نیولی مې شي که موږ یو کس ته وایي چې که ته ما نیولی شي نو ما ونیسه نو په انګلیش کې به ورته وایي Catch me if you can Where are you going ته چېرته روان یې Don't tell a lie دروغ مه وایه که موږ یو کس ته وایي چې هلکه دروغ مه وایه نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't tell a lie Keep your mouth shut خپله خوله بنده که که یو کس خبرې کوي یا خولې کولاوي او موږ ورته وایي چې هلکه خپله خوله بنده که نو په انګلیش کې به ورته وایي Keep your mouth shut Be mature هوښیار شه که یو کس د کمعقلانو کارونه کوي یا کمعقلي او موږ ورته وایي چې هوښیار شه نو په انګلیش کې به ورته وایي Be mature What is your name ستا څه نوم دی Who are you ته څوک یې What is it دا څه دي که یو کس سره څه ورسئ او موږ ترې تپوس کړو چې تا څه دا څه دي نو په انګلیش کې به ورته وایي What is it What time is it وخت څه دی که موږ د یو کس نه تپوس کړو چې څه وخت دی اوس نو په انګلیش کې به تپوس کوو انګلیش کې What time is it
I have a pen. ما سره قلم دی. We have toys. موږ سره د لوبو سامان دی. Toys وی د لوبو سامان ته. Your father has not got car. ستا پلار سره موټر نشته. که موږ یو کس وایو چې ستا پلار سره موټر نشته نو په انګلیش کې به ورته وایي Your father has not got car. I have no flowers. ما سره ګلونه نشته. Wait outside. بهر انتظار وکړه. که موږ له یو کس راغلی او موږ ورته وایو چې بهر راته انتظار وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي Wait outside. Look here. دلته وګوره. Stop here. دلته ودرېږه. که موږ چېرته روان یو په ګاډي کې او موږ یو کس ته وایو چې دلته ودرېږه نو په انګلیش کې به ورته وایي Stop here. Don't move. حرکت مه کوه. Be here tomorrow. چې سبا دلته موجود یې. که موږ یو کس ته وایو چې ته سبا چې دلته ته موجود یې نو په انګلیش کې به ورته وایي Be here tomorrow. Who told you? تا ته چا وویلي دي؟ Not now. وس نه. Not نه. که موږ یو کس ته وایو چې نه نو په دې کې ورته موږ نو هم ویلی شو او not هم ورته ویلی شو. Do your best. د ښه نه ښه وکړه. Do your work. خپل کار کوه. How beautiful. څومره ښایسته. What's the time. څه وخت شو. Can you do it. آیا ته دا کولی شي. که موږ یو کس ته وایو چې آیا ته دا کولی شي نو په انګلیش کې به ورته وایي Can you do it. Tell me the truth. ما ته رښتیا خبره وکړه. Some other time. بل وخت کې. Give me a call. ما ته یو زنګ وکړه. که موږ یو کس ته وایو چې ما ته یو زنګ وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي Give me a call. What will you dear. ته به هلته څه کوې. Don't mimic me. زما پیهې مه کوه. که موږ یو کس ته وایو چې زما نقل مه کوه یا زما پیهې مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't mimic me. Go straight. سیده ځه. که موږ یو کس ته وایو چې سیده ځه نو په انګلیش کې به ورته وایي Go straight. Come here. دلته راشه. Don't argue with me. ما سره بحثونه مه کوه. که موږ یو کس ته وایو چې هلکه ما سره بحثونه مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't argue with me. He is not at home. هغه په کور کې نشته. As you like. چې څنګه ستا خوښی. Not at all. هیڅ کله هم نه. که موږ یو کس ته وایو چې هیڅ کله هم داسې نه کېږي نو په انګلیش کې به ورته وایي Not at all. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه جملې وکړې چې کومې موږ روزانه استعمالوو. ملګرو تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ځکه چې د انګلیسي د زده کولو لپاره به تاسو ته د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې ملاویږي. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله په یو بل نوي کلاس کې به تاسو سره زما ملاقات کیږي. د الله په امان.